الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان انلاین او زه یم ستاسو قربا سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د سټوډیو نه بهر راغلی یو او سټوډیو نه بهر داسې راغلی یو چې په چکر راغلی یو. چکر داسې دی چې چکر د مارګلۍ د لمنو نه لږ شانتې والوتو او بیا چې کوم دی نو راغو د سوات د سیمې او د سوات د سیمې نه لږ نور هم بره راغو او د دې ته چې کوم دی نو بحرین وایي. بحرین او مدین خپلو کې رونه خویندې دي. بهرحال خو مونږ بحرین ته راغلي یو او بحرین کې چې کوم دی نو نن به د خلکو د ژوند دلته سیلانیان ډېر په ګڼ شمېر تعداد سره راځي. بهرحال د بده مرغه د اختر په ورځو کې دلته انتهایي ډېر زیات رشي. د سوات نه لاینونه شروع شوي د ګاډو او بلا کتارونه او د هغې د وجې چې کوم دی سیلانیانو ته مختلف تکالیف هم وي. دې سره سره چې لاره خو ډېره مزیداره مطلب به داسې ده چې سمه خشته موټروی جوړه شوې ده، خو په ځینو ځایونو کې د انتظامیه د چا خبره چې انتظامیه هغې ته نظر نه لري چې کوم سیلانیان راځي هغې ته په مختلف ځایونو کې ډېر زیات تکالیف وي. روډ وړوکی دی، هغې سره سره چې کوم ځای خراب شي نو هغه ځای کې چې کوم د هغه ځای انتظامیه ده هغه هغې نه چې کوم دی بېغوره ده. خو بهرحال مونږ په دې مسلو باندې به خبره نه کوو. دلته نن به انجویمنټ کوو د خلکو د ژوند نه څنګه مزې اخلي. پښتانه ډېر ګڼ شمېر تعداد سره هم دلته چې کوم دی نو خپل ژوند کوي. ژوند سره سره چې کوم دی نو هغوی د ژوند نه مزې هم اخلي. سیلانیان راځي او هغوی دلته وقفې سره چې کوم دی نو سموده داسې چې هغه دلته موسم هم یخي. که مونږ وګورو نو زموږ په سیمو کې د پښتونخوا او بیا خصوصا بیا د ملک د مختلف سیمو کې چې کوم دی نو هلته ګرمي سخته ګرمي ده، خو ډېر ملګري داسې وکړي چې هغوی دا چې کوم اوړی دی ګرمي چې ورته وایي هغه په دې ځایونو کې تېروي او په دې ځایونو کې خپل ژوند کوي. بهرحال موسم د دلته ښه دی، باران هم ورېږي، باران کې به هم خلکو سره خبرې اترې کوو. چېرته مه ځئ، ما سره اوسئ. جی کتونکو یقینا چې کوم دی نو ذکر مې وکړو چې بحرین ته راغلي یو. بحرین کې دلته چې مختلف سیلانیان راځي، خو د دې ځای کباب هم ډېر زیات مشهور دي. کباب خو مو اورېدلي وو چې د تارو جبې او ورسره د تخبۍ کباب بیا د درې کباب چې کوم دی نو هغه مشهور دي. خو بهرحال دلته هم کباب وایي ډېر زیات مشهور دي او کباب ځکه مشهور دي چې دلته موسم یخ دی او چې کله یخ موسم نو بیا د انسان چې کوم دی نو د ګرمو خوراکونو ته چې کوم دی نو بیا ډېر زیات زړه کېږي. ورور سره به خبرې اترې کوو چې دا کومه ګیدړ سینګي دې سره ده چې دلته خلک په ګڼ شمېر تعداد سره راځي او دلته چې کوم دی نو د دې ځای نه کباب خوري. آیا کبابو کې څه څه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور مې ښه دی؟ ښه دی الحمدلله. ورور مې نوم څه دی؟ شهزاد. قربان د کوم ځای؟ مونږ د بحرین. کبابو ته به م خیال کوې چې سوځي نه، خبرې به م کوو. صحیح ده انشاءالله صحیح شو. بالکل. د کوم ځای؟ بحرین د دې ځای. هم د دې ځای؟ جی او ته پښتانه دلته پیدا شوي هم دي؟ بالکل بحرین پیدا شوي یم. اصل کې بیسیکلی مشران د بل ځای وو؟ نه د دې ځای بحرین دی. جی بالکل. بحرین کې مطلب پښتانه څومره تعداد سره اوسېږي؟ څومره زیات دي یا څومره کم دي یا پرسنټیج پته شته؟ د سوات کوستان زیاتېږي، دا دلته کوستانۍ ژبه زیات چلیږي او د مدین پل نه ښکته چې کوم دی د پښتو زیات چلیږي. او بحرین د انډس یو سوات کوستان دی، یو انډس کوستان دی، یو دیر کوستان دی. دا بحرین سوات کوستان کې دا بحرین ژبه چې کوم دی دا توروالي ده که نه، لکه د دې کتابونه هم وتې دي او ښه بهترین ژبه ده او ښه زبردست خلک چاپ شوي دي. او بالکل توروالي. او بالکل. بله هسې څه کار کې مطلب دې نه علاوه؟ دې نه علاوه هېڅ کار نه کوم. دغه کاروبار مې دی کباب. خوب موب نه کې څه ارام سکون دې نشته؟ ارام ولې نه کوو، ارام کوو. دغه مې پوښتنه کوله. جی او بالکل. دا کړی تاسو لګولې یا که نه د ابا او اجداد نه دا کیسه ده؟ زما مشر ورور خدای پاک دې وبخي، الله پاک دې وبخي، هغه اول نه تقریبا زموږ دلته 35-36 سالو شو د کباب کارګرۍ کې. او بیا پکې زما مشر ورور دی، هغه سهار کې ډیوټي کوي، زه هاف ټایم کې کله کله کینم که نه پارټ ټایم. بالکل ټایم لګې که نه؟ بالکل. مونږ خو دې ته کباب وایو، تاسو ورته څه وایو؟ مونږ کباب وایو که نه؟ چپلی کباب ورته نه وایو؟ چپلی کباب نه وایو، مونږ کباب وایو. پنجابیان چې کوم دی چپلی کباب وایي. چپلی مطلب سپلای مپلای والا کیسه کې څنګه؟ نه سپلای والا نه، لکه هسې نوم دی مشهور دی که نه، لکه چپلی باندې مشهور. چپلی وایو ډایرکټ ما چپلی هغه داسې وایو. خو پنجابیان چې کوم دی دا چپلی کباب یادوي که نه، لکه مشهور چپلی کباب باندې دی. رښتیا به الله کو حاضر ناظر جان کر رښتیا به وایم، د رښتیا نه علاوه څه نه وایم. بالکل انشاءالله څه به نه نه
نه زه خبره مطلب ته سوال رښتیا خبره رښتیا خبره کوم بالکل کبابو کې څه ساچوي د رښتیا موږ کباب کې دغه مثاله ده ادرک دی دانیال او زیره دا پکې استعمالو او سبز مرچ پکې استعمالو او نور پکې انډه دی دا پکې استعمالو پیاز ټماټر پکې استعمالېږي بالکل دغه استعمال بیا کباب پوښ شي بیا کباب پوښ شي او بالکل باقي داسې کباب دی چې مسالې ورسره مرچکي وانډې منډې دې سره کباب پوښ شي کیمه پکې وي بالکل نشته د هغې نوم هم پکې وانغږ کیمه یې پکې که نه کیمه ولې نه کیمه خو دې نوم وانغږ تا زه به رښتیا وایم هغه رښتیا دی هر څه کیمه نه بغیر کباب چېرته کېږي او بالکل کیمه خو هم یو ډلي او یو غوړي نو څنګه چلی دا زموږ خپل چې کم دی که نه دلته زموږ خپل حلاله کېږي او زموږ خپل دغه یې که نه نو مېلمانه راځي هغه دپاره اکثر مونږ دغه غوړي استعمالو او دلته باشنده خلک چې کم دي که نه دا غوړي نه خوري دا د ډېرو کباب خوري که نه نو د دې ټیسټ هم ډېر بهترین دی او هسې وڅکه ښه بهترین زبردست ما ته کباب کېښه خو بهرحال دې ټایم کې خو موډ بالکل نشته دا به خورو به له خیره سره دې نه علاوه دا راته ووایه چې د ورځې تا رښتیا وایي چې حلاله خپله کوو بعضې ځای کې خرونه حلالوي خو دلته څنګه چلي دلته چې کوم دی دلته د اختر روز کې رش ډېر زیات سوای بهر نه سپلاین چې کوم دی دغه پوتونان دلته پوره کېږي نه دې دپاره خپل څاروي او خپل میخ حلالوو او ښه بهترین طریقې باندې ذبح کوو بیا دلته مونږ کیمه میمه برابرو واده ماده دې کړی جی واده کړی دی یو که دوه درې یو واده دی جی بالکل نور خو استیا څه نشته ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ورور را سره او دا بل یو ورور مې صحیح کړ د چشمې اچولې کله به یې څه کول سټایلونه مایلونه یې کول چې الله دې پکې خیر واچي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر جوړې ټیک ټاک چشمې مشمې دې لګولې چاته څه اشاره وه که نه هسې شوق دی هسې شوق جی سکول مې لوی که نه وایم چې دویم کې سبق نام کې کار څه کې کار هېڅ هم نه بېروزګاره یې جی ماسپښین نه پورې سکول کې هغې نه ماسپښینه پورې او هغې نه پس هغې نه په هسې ګرځي دلته څه کې هسې ولاړ هسې هسې ولاړې ما یې که دوی سره څه کار مار کې مخکې رسول نه هسې جی بس الله دې خوشحاله ساته السلام علیکم بهرحال مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې اترې کوو او ماما راته لوګې کوي او دا لوګې د کباب و دی او دا دې خو خطرناک لوګې دی مصر اوس کتونکو یقینا کباب والا ماما سره هم خبرې اترې کولې او د هغې خوندورې خبرې او ورسره چې کوم دی نو کباب هم خوندور صرف په کتو کې خوله کې مې ورته اوبه راغه خو داسې میړه کې داسې محسوسوله چې بې ټایمه خوراک نه دی په کار ډاکټر صاحب هم بله چې ناست نو هغوی یاره خوراک چې کوم دی نو بې ټایمه نه دي کول په کار هغې سره د انسان صحت خرابېږي نو ځکه مې کباب ونه خوړل رور را سره ولاړ دی او رور چې کوم دی نو فروټ والا ماما ورته وایي او فروټو والا سره سبزیانې هم تازه ساتلې دي او دې چې کوم دی نو دلته یو وړه غونته کې اټۍ ده او اټۍ سره وایي د دې مشهور فروټو والا دی دې رور سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام رور مې ښه دی خیر دی شکر دی رور مې نوم څه دی حبیب الرحمان رحمان قربان د کوم ځای د دې ځای مسجد کوم ځای بحرین د بحرین مطلب اوسېږم دلته پراپر بحرین کې ما بل نو بیا ستا ژبه پښتو ده یا نور دلته نورې ژبې ویلی کېږي کوستاني ده کوستاني کوهستاني او پښتو خپلو کې څومره داسې رشته مشته شته که نه ډېر ښه څومره رشته شته بس ټول یو بل کې دغه شوي نه ژبې څومره رشته ده ژبې هم بس پوهېږو دغه دی پښتو دې بیا څنګه زده کړې بس پښتو دی پښتو زبان د بازار کې اوسېږو خلک وایي چې دا راکړه هغه راکړه نو ته به یې چې دا پښتو کې دي او زموږ کوهستانۍ کې ورته یو شی وایي بل شی وایي داسې بالکل څیزونو کې هم څه داسې بدلون شته چې پښتو کې مونږ دې ته ټینډه وایو نو بیا کوهستانۍ کې ورته نوم بدل اخلي نه هېڅ دغه نشته پښتو کې هم ورته ټینډه وایي او کوستاني کې هم ورته ټینډه وایي او پښتو کې هم ورته کیله وایي او کوستاني کې هم ورته کیله وایي نور یې لوچي ملوچي ورسره امان ممان او ورسره سیوان میوان او ورسره داسې یو شی دی جی سیب یو اردو کې سیب ورته وایي او پښتو کې ورته مڼې وایي او کوستاني کې هم ورته موړې وایي کوستاني کې ورته بوی هم وایي بدل نوم اخلي که نه بدل نوم اخلي ته ما ته دا وایه چې د دیزي څه فروټ پیدا کېږي چې هغه د دیزي پیداواري د دې ځای مړه ده ټانګو دی نشپاتی دی او الوچه ده او
بادرنګ دي او قسم قسم به جو سبزي کې دا ټینډه دی مارو دی مټر پلی دي مټر پلی دي او مټر پلی مټر او پلی کچالانو پلی ها کچالان پلی نه مټر پلی دې ته مټر وایي مونږ ورته مټر وایي تاسو ورته څه وایي موږ هم مټر ورته وایو څومره مودې نه دلته کاروبار تقریبا 60 کالونه به 60 کال شوي عمر دې څومره دی عمر تقریبا 35 خواشه وایي دا سبزیانو کمال دی که څنګه چې 60 کال دلته چې نور بس سبزیانو کمال دی که څنګه داسې ځوان ځوان ښکاري دغه سبزي خورو بس ژوند دې تېرېږي ماشاءالله الله ژوندی لره ته ما ته دا ووایه چې دلته سیلانیان چې راځي نو هغه ستا سبزۍ سره خو څه تعلق به یې نه وي که نه که شته بالکل شته ولې نشته ډېر شی موږ پسې راځي چې او بالکل تاسو پسې راځي ولې سبزي علي فروټ علي فروټ به زیات اخلي فروټ زیاد علي او فروټ شوقین زیاد دي فروټ زیاد علي ها فروټ زیات شوقین دي کنه خلک رښتیا وایه د دې بازار څوک مشهور دي جی هر یو بازار یو سړی مشهور وي که نه د دې بازار څوک مشهور دي بازار مشهور د کو علاقې مشهور د دې بازار څوک مشهور دي بازار کباب څوک سړی خو نه دی زم د دې بازار څوک مشهور مشهور څوک دی موږ ټول دکانداران یو شان دي یو شان رونه څوک هم پکې مشهور نه دی مشهور یعنې چولو والا پلان کې دغه والا پلان کې چې دا کباب والا دا شازده پکې مشهور دی داسې دکانداران دي یو هر قسم دکانداران دي پکې مشهور نه موږ یو مشهور یو الله شکر دغه سبزي خرڅو تازه تازه هر سهار راوړو خرڅو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسې ورور را سره او بلا ملګري را سره ولاړ دي دې خوا یو بل نور هم داسې بیک سایډ ته ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام یا لکه ته زموږ دې خبرو ته غوږ ایښی جی آو جی څه دي زده کاسې د دې نه خو ما ډېر څه زده کړه سر جي یو څیز ووایه چې څه دي زده سر جي ما خو د دې نه ډېره انجوای واخیسته او زه پرې ډېر مطمئنه شوم ستاسو په دې راتلو باندې بحرین ته او زه ته ډېره شکریا ده کوم چې تاسو راغلئ دلته زموږ د غریبانو تاسو خبره واخیستئ جي مننه کوم خوشحاله اوسې خبرو کې خاندي او سړي ځان ته خیال شي چې یاره دی ما پورې خاندي خو دا د دې د چا خبره چې نور ساته تندې او موسکې اوسه مودام دغه حساب کتاب دی او تندې نور ساتلی دلته ویلکم کوي خلکو ته چې یاره د دې ځي خلک د یو انسان د دې ځي باشنده یو ښه عمل وکړي نو چې دلته نه بیا څوک کم ځي که د نړۍ کم ګوټ تم ځي نو هغه وي د بحرین خلک ښه دي او که یو انسان ورسره زیاتې وکړي دلته نه او نو بیا خلک د دې ځي نه داسې میسیج اوچت کړي داسې پیغام اوچت کړي چې هغه د دې وران تصویر هم ښودلی شي او ښه تصویر ورسره هم ښودلی شي دې ورور نه مې خو تپوسونه نه دي کړي خو تا نه به تپوس وکړم جی جناب دا دلته څوک مشهور دلته کې خو سر جي دا ټول دکانداران خو مشهور دي که نه خو صحیح سړی راته وښایه صحیح سړی سر جي ما ته خو نه دی معلوم صحیح سړی پکې ورته سره شته دی نه ټول صحیح دي سره ټول صحیح دي سره ډېره مننه کوم مخکې ځو خلکو سره خبرې اترې کوو ما سره لیدونکو یقینا سبزۍ والا ماما سره خبرې اترې کولې او هغې سره یو داسې یو هلک ورسره داسې ښه سمایلینګ فیس و او هغه هم چې کوم دی نو دا سره ډېرې ښې خبرې وکړې ګاډی مې صحیح کړو ګاډی چې کوم دی نو دې ته خو په انګلیش کې پته نه څه بله نوم اخلي خو دی ورته دلته غواګۍ ورته وایي هسې غواګۍ خو مونږ چې څنګه غواګۍ څوک وایي نو بهرحال زمونږ ذهن ته دا ذهن هغه سیټ ته لاړ شي چې غواګۍ مطلب دا چې د غوا بچې هغه وړوکې غونته کوي خو بهرحال دې سره خبرې اترې کوو اکثر له داسې چې خلک سیل سپاټۍ دپاره راځي نو سیل سپاټۍ دپاره غریب سړی نه شي راتلی دا پیله نه وي خو بهرحال د هغوی په ښه ګاډو کې راشي نو بیا مخکې روډونه داسې چې هغه په غره کې لاره وي نو داسې روډونه لږ داسې خدای بخلي دي خو دې سره سره چې کوم بیا داسې ګاډي چې کوم دې ته کابلۍ ګاډی هم ورته وایي او دا داسې لږ تکړه غونتی وي هر چا ته خپل سوک کابلۍ ښکاري خو بهرحال دې ورور سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې ښه دی خیر دی جی الله څومره مودې نه ګاډی چلي یاره زما خدای دویم کال شروع دی د خیر سره یاو جی نوم دې څه دی فهد زیب فاضب قربان دې ګاډي ته چې ما کوم نوم واغشتو دا د رښتیا ورته دا نوم لري بالکل جی دې ته همدغه نوم علي غواګۍ ولې استعمالوي دا خلک مطلب نور ښه ګاډي پرېږدي په لکونو روپو باندې اغشتي او بس بیا داسې دا هم د لکونو نه کم نه دی خو بهرحال خو لږ صحیح خبره ده خو اصل کې چې خلک راشي پېښور نه اسلام آباد نه داسې طرف نه راشي خپل ښه ګاډي راولي د ځکه چې دلته بارین پورې روډ ډېر ښه دی بارین نه اخوا کالام ته روډ ټولې کندې کپرې دي اخوا دېخوا داسې ګاډي د کابلي ګاډي دې دپاره بوځي لکه دا خیږي په چړۍ باندې ډېر صحیح خیږي دې کې زورور دي زورور ګاډي دي جي بالکل څومره هاس پاور دی دا ویلی شي راته دا 1300
سی دی رښتیا رښتیا وایه دا به صحیح دا به انجینیر وایي هغې ته به ښه پته وي که نه ته چلولو والی بالکل زه چلولو والی ما وي بالکل نو چې د دې بیا څه حساب وي چې زه راځم فار ایګزامپل او زه یم چېرې ما ته کالام ته چکر راکړه نو د پر ډے حساب وي د پیټرول حساب وي یا سړي سړي ته ګورئ چې را کپړې ښه چولي دي یا دا څه کیسه کوئ دا جی خو داسې عام روټین کې خو ډېر کم خلک ځي چې چکر لځي داسې بیا سیزن کې چې ډېر خلک راشي هغې دپاره بیا خلک ریټ های هم وایي ځکه چې چاړه تېروي ځکه چې سیزن کې خو همدغه یو سیزن وي دې خلکو دپاره نور خو زموږ دپاره هېڅ هم بیا نشته دی دې د لاسه بیا لږ شانتې ریټ های وي چې نور کله 1500 وي بیا 1500 د هغې په ډبل وي 1000 روپۍ وي هسې نن سبا څه ریټ چلېږي زه وایم چې دا کتونکي دا به خامخا بیا دلته وزټ به کوي نو چې هغوی ته پته وي چې بیا تاله راځي تا سره رابطه کوي که نه بالکل نن سبا ریټ خو خیر لږ شانتې را کم شوی دی ځکه سیزن ډېر نشته اختر ورځو کې ډېر سیزن وي نن سبا ریټ داسې 500 روپۍ داسې لکه دې نه اخوا کېدامه پورې کال څونه نه خوځي خو یم چې د ورځې څنګه حساب وي خو حساب هم دغه شی دی چې څه ما تاسو ته ویلي 500 روپۍ ورځ 200 روپۍ کالام ته 3000 روپۍ چې کالام ته ځې لکه سپیشلو کې چې ځې 3000 روپۍ دی پوره ورځ به تېروي پوره ورځ به تېروي پېټرول به هم ستا بالکل خدای دې وبخښه ډېره مننه کوم خوشحاله اوسې مخکې ځو ولې دا روډ هم بندېږي او بیا به راته خلک د چا خبره چې وایي راته به اړه کې داسې کنځلې کوي او نعیم جان لالا هم راته وایي چې وایي نن راته کنځل وکړه نو بهرحال مخکې ځو او نورو داسې د دې بازار ښکلاګانې دا درته ښه وي ما سره اوسئ کتونکو یقینا غواګۍ والا ملګری و ملګری سو چې د غواګۍ ډریور و هغې سره هم خبرې اترې کولې او تاسو هم چې کوم دی نو پوره چکر دله برابروم بسترې مسترې برابرې کړي کمبل به ځان سره هم وروړئ چې بل دلته که پکې لګې نو بیا ورسره به کمبل ضرور اچې دا اشواق به وي او دا د هغې پیغام دی وایي دا ځان سره نوټ کړي بهر ماما را سره چې کوم دی نو ناست دی او ماما چې کوم دی نو فروټ هم دي سبزي هم ده خو هغه ځوان او ګورو چې دا لالا چې کوم دی نو دا څنګه چل کوي سلام علیکم وعلیکم السلام بابا ښه دی ښه دی بابا د کوم ځای دې ځای یم همدلته پیدا شوي پیدا شوی یم بابا فروټ مروټ دې راوړي دي سبزیانې دې راوړي دي او دغسې ګزاره حال دی نو ګزاره کېږي څه ګزاره حال کېږي بس چې د رښتیا د ورځې څو روپۍ ګټې بابا یا 200 یا 1900 یا 200 دین اخر دنیا کې نه 300 روپو کې به ګزاره وشي نسی لګو داسې واړه ماشومان د نور څه کار نه چې کولې دې باندې پاسو دې باندې کېنو نه د لاس مټې دې شته دی هلکان ځوانان دي که څنګه شته او شته ودونه مدونه یې کړي دي خیر خیریت دی یو دوه څه کړي دي نور نه کړو هغوی نه وایي چې بابا کور کې کښېنه بس ستا ټایم نه دی بس اوس د آرام ټایم دی که ټایم زموږ نه پاس کېږي که نه صرف دې لپاره کور کې کښېنه څه ښه نه شي بس الله دې خوشحاله ساتل امین امین هسې راته ووایه چې د دې بازار رونق د کوم ځای نه لګېدلی تاسو خو به د دې پېژندګلو یا د دې چې کوم دی نو هسټري به لرئ په ذهن کې به مې چې کم ځایونو نه به خلک راتلو څنګه دا څنګه آباد شوی دی دا بازار څنګه مخکې آباد نو اوس آباد شوی دی د سیلاب نه بعد چې بیا هم ډېر ښه آباد شوی دی مخکې هم ډېر آباد و سیلاب راغلی و سیلاب راغلو خو دنیا وران کړې نه دلته سیلاب راغلی او دلته پنجاب پورې سیلاب راغلو دا سیند په غاړه دا ټول آباد دا څلورم کال دی بابا خپل ژوند کې په ځوانۍ کې به څه کول مطلب څه کار به یې کولو که نه دا د وخت سره په مزه استاد جي مو خپل په ژوند کې مزدوري کوله لرګو ګړې به راوړو دیاړیانې به یې کولو سلیپور به چلولو بورې مو چلولو اوس هغه نه خراب شوي دې باندې پاسو دې باندې کېنو اوسني ځوانان لږ زړتنګي دي څنګه دي ولې زړتنګي دي وخت خراب دی نو سیل کوي وخت خراب دی که نه خراب دی د دې ذموار څوک دي یو الله دې موږ ته څه پته دا والله خو به څه ذموار خو لکه دا به لکه څوک دی واده د دې ذموار وي فیسبوک دی هغه لږ خپله و ها فیسبوک دی اقرار یې وکړو که نه انټرنیټ یې دا پتاسې متاسې چې راغښتي په لاسونو کې دغسې صحیح ده الله دې خوشحال لره بابا امین 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 بابا ورځ سره او بابا چې کوم تعمل وعلیکم السلام څنګه ورور خیر جی خیر خیر ما خبرې دې واورېد او جی بله څه کار نه کوم سبق څنګه زما نام کې سکولونه شته دی او جی ډېر شي غرونو باندې که نه د غرونو لاندې بس داسې پرې بازار کې هم دی ولا پس پرې دویم کلاس کې سبق کوي 9 کې سبق کوي او جی 9 کلاس بورډ که نه بورډ نه بوډي که نه تا اوس امتحان ورکو یا ورکې اوس به ورکو جی
د نهم یا د لسم لسم ورکو نهم کې د څو نمبر نام ته مطلب نام کې هم لسم ته ونه شي چې لسم کې نام کیو جی لسم ته نه شي بورډ ایگزام نه ورکړي خبر ایگزام دی نه نو جی نه پاکستان پهله گورنر جنرال څوک قائد اعظم او پخه خبره صحیح خبره او پخه خبره صحیح خبره سلام د دې لګ انټرویو د دې حاله د دې څنګه خیر سلام جواب خو راکاو کنه چې څوک سلام واچي بیا د سلام فرضي په بل مسلمان باندې چې هغه جواب خامخا ورکړي السلام وعلیکم السلام ها څه کار کوي کار خو هیڅ نه کوم ولې چې زموږ خپل هغه ډېر دی که نه زموږ وروڼه کارونه کوي او زه لا فارغ وروڼه ګټي او ته په تیاره خورې او نه ته دلته دې بازار کې روډ ماسټري کې نه بازار ته خو چکر لا راځو دا زموږ خپل بازار کر دی و بالکل څوک دی وکتل چپ چالک یاران دوستان مې وکتل بنډارونه کوي خپلو کې کینې یاران دوستانه سي کینو محفلونو کې محفل مونږ ورته بنډار وایو که نه څنګه بنډار کوي لږ داسې ووایه چې د ډیزي خلک ژوند څنګه تېروي د هلکانه بیا بنډارونه څنګه کوي ستا ژوند تېروي لږ راته ووایه که نه چې بنډار څنګه ملګري رایوځی شي خپل کور نه ترکاریانې راوړي یا خپله پخوي یا څه کوي پارټیانې کوو کله خپل کور نه راوړو او کله چې کوم نه نو بیا داسې یو پروټوکول چې کوم نه نو لس پنځه کسان برابر کړي داسې بیا چکر باندې لاړ شي سیمې سی واچو او داسې څوک جرمانه کوي نه داسې انډیوالۍ کې که نه چې تا 500 روپۍ راکړ دی راکړ داسې پوه شو هغه ټول پیسې چې راغونډ کړي که نه نو بیا چې کوم د هغه ایکسپنډیچر واخلي خرچه ایکسپنډیچر اکاونټینګ دی ویلی او خرچه چې څونه لګي که نه بیا هغې نه بعد پوه شوې دا پروټوکول دا پروګرام به کوي د یاران دوستان محفل کې به کښېني موسیقي داسې پکې دا پروګرام هم کېږي موسیقي بهترین هر څه کېږي هسې ته خپله به شوق ساتي دلته رباب منګی دا موسیقي دا زموږ کلتور دی دا زموږ ثقافت دی او موږ به یې کوو او بالکل وینا کې رباب غږې منګې غږې تبله یا تبلې سره دا ټاټکې نه ټاټکې ماټکې خو نه وو خو لږ اصل رباب د منګي سره به ټاټکې خامخا وي نه دې سره خپل هغه خپل ډول وي که نه هغه ته لوټه وایي ښه لوټه تاسو ورته لوټه وایي نه مونږ ورته لوټه نه یو ځای کې پروګرام کول هغه وایي دې ته مونږ لوټه وایو هغه زوړ بابا او عاشق بابا راته هغه پروګرام چې ځکه کوو که نه لکه چې د خلکو دا زړونه خوشحال شي پوه شوې لړه دې خوشحاله او بالکل خوشحاله ده ته لږ را سره څه زمزمه کېږي داسې چا کلام نه زیات متاثره یا چا کلامونه ویلی کېږي ستاسو په محفل کې رحمان بابا نه زه ډېر زیات متاثر چې ما سټایل ته وکته ما چې خامخا بس صوفیانه کلام به راته ډالۍ کړي بالکل د رحمان بابا کلام اوري بس اواز باندې نه وایم خو دا نه ته به ترنم کې وې خشته به وې او خامخا به وې نه اواز کې نه وایم اواز نه خاموشي کې به وې لکه څنګه چې خبرې کوي صحیح خبرې کوي داسې مطلب شاعرانه انداز ای که نه وایي عجیبه زړه دې د کتو دی رحمانه زړه دې د کتو دی ای رحمانه چې مرګی لري په دنیا او تله خاندي وای خو ترنم کې به نه وې ترنم کې نه اول واوره که نه وایي مخکې شسته که نه وایي لیونی نه یې نو څه رحمانه چې شلیدلې ګریوان ګرځي او جانان غواړي ښه دویم دا دی که نه وایي په مطلب د سرو شونډو نه پوهېږم د زړه وینه مې څکي یاره دم په سنو هغه خدای و چې ستا مخې سره لمبې کړو لمبې شو زما په ګوګل پورې زه رحمانه عاشقۍ کې کمی نشته نو بیا څه له عینې کې ځان ته ګوري ډېر ښه یار ډېر ښه ورو او د کار سړی و ما ته یې هغې سره خبرې وکړه خو بهرحال خپله پکې هغه ډیسیژن پاور چې کوم دی نو د میکینګ ډیسیژن پاور چې کوم یو انسان کې ده هغې کیسه مخکې ځو بلکې مخکې نه ځو داسې ځو او نورو خلکو سره خبرې اترې کوو ما سره اوسه